د نړۍ تر ټولو خطرناک زندانونه. زندان هغه ځای دی چې کله یې هم تصور کوو نو په دې دنیا له حد یا هم قبر را په یاد شي. داسې د نړۍ څومره خلکو خپل د عمر څومره کلونه پکې تیر کړي، تر اوسه دا نه ده معاینه شوې. زندان یا هم جیل له ډېر پخوا څخه یو جزا خلکو ته تعیین شوی و. هغه وخت چې د زنا لپاره نورې جزاګانې نه وې ټاکل شوې، لومړنۍ جزا همدا زندان و. چا چې په د زنا ګناه وکړه یا هم مرتکب وشو نو زنداني به یې کړی. د قانون له مخې زندان د مجرمینو د اصلاح ځای دی او نه باید له حده ډېر شکنجه او درد. خو اوس په نړۍ کې داسې زندانونه شته چې د تصویر په لیدو سره انسان ته ویرې پیدا شي. نو راځئ په دې پوه شو چې دا زندانونه کوم دي او چیرته دي. د ښه پوهېدل لپاره له موږ سره اوسئ. لومړی دیار بکر زندان. دغه زندان د ترکیې په سویل ختیځ دیار بکر ایالت کې په کال 1908 زیږدیز کې جوړ شوی دی او له هغه وخته تر اوسه پورې لوی مجرمین پکې ساتل کېږي. په دغه زندان کې شکنجه، تعذیب او ربړونه عادي چاره ده او همدا لامل دی چې دیار بکر زندان د نړۍ له خطرناکو زندانونو څخه ګڼل کېږي. د دغه زندان یو بل خاصیت دا دی چې دغه محبس دوه برخې لري چې یوه برخه یې د ای بڼه لري چې د 744 تنو د ساتنې ظرفیت لري او بله برخه یې د ډي بڼه لري چې د 688 تنو د ساتنې ظرفیت لري. خو اوس مهال پکې د زندان د ظرفیت څو برابره زیات بندیان ساتل کېږي. دوهم زندان تدمر زندان. دغه زندان د سوریې ختیځ ایالت تدمر په وچو دښتو کې پروت دی. دغه زندان په لومړي کې د پوځي مجرمینو د ساتنې لپاره جوړ شوی و، خو وروسته له 1908 زیږدیز کال څخه بیا هر ډول مجرمین پکې ساتل کېږي. دریم زندان تور ډالفین زندان. د تور ډالفین زندان د روسیې تر ټولو خطرناک زندان دی چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کېږي. زندان د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د روسیې تر ټولو خطرناک مجرمین کور ګڼل کېږي. او داسې نور زندانونه هم شته چې هغه خلک چې حبس پکې تیروي ټوله ورځ یې ارمان د مرګ غوښتل. مننه.